د اروايي روغتیا لپاره د مسکا کولو ګټې په ډاډ سره ویلی شو چې د څیرې د ښکلا او تازهوالي په ډیرښت باندې د مسکا کولو اغیز ته متوجه شوي یاست. ډیری انسانان د هغو کسانو په لور ورماتیږي چې په شونډو باندې مسکا ولري او له هغوی سره ښې اړیکې ټینګوي. د مسکا له ګټو څخه کولی شو خپل سټرس او خفګان راکم کړو او تر خپل کنټرول لاندې راولو. د مسکا کولو ګټې: لومړی، په مغز باندې د مسکا کولو اغیز. نن سبا ډیر خلک د ډیرو ستونزو په لرلو سره کله وخت مسکا کول هیروي. په منځنۍ کچه لویان د ورځې 20 ځله مسکا کوي، په داسې حال کې چې ماشومان د ورځې 400 ځله دا کار ترسره کوي. مسکا کول په مغز کې د عصبي پیغام رسونکو د فعالېدو او د غرض په مغز کې د انډروپین، سروټین او ډوپامین هورمونونو د ترشح کېدو سبب ګرځي او فرد د خوشحالۍ احساس کوي. دوهم، مسکا د نیکمرغۍ حس رامنځته کوي. کله چې یو فرد مسکا کوي د یوې شیبې لپاره د نیکمرغۍ حس تجربه کوي. په حقیقت کې نیکمرغي او ښه حس د مسکا کولو سبب ګرځي او په دې صورت کې د فرد په ژوند کې مثبت دوران دوام کوي. حتی د خواشینۍ پر مهال یوه مصنوعي مسکا هم کولی شي ستاسو په حس او حالت باندې مثبته اغیزه وکړي. دریم، د خپل ځان پر لور د نورو راماتول د مسکا یو له ګټو څخه ده. مسکا کول د دې سبب ګرځي چې فرد مهربان تر سترګو شي او نور خپل لوري ته رامات کړي. ډیری انسانان د هغه چا په لور جذبیږي چې تل یې په شونډو باندې مسکا ولري. مسکا کول د افرادو ترمنځ د انرژۍ د لیږد سبب ګرځي او د افرادو ترمنځ د اړیکو د مهارتونو یو له مهمو اصلونو څخه دی. څلورم، مسکا د عمر د ډیرښت سبب ګرځي. د مسکا کولو له نورو اغیزو څخه کولی شو د عمر ډیرښت ته اشاره وکړو. مسکا کول او خوشحاله اوسیدل په بشپړه توګه ستاسو عمر ډیروي او له ډیرو ناروغیو څخه مخنیوی کوي. څیړونکو موندلي هغه کسان چې د نېکمرغۍ احساس کوي د نورو په پرتله اوږد عمر لري. هغه کسان چې د ژوند او خپلو شاوخوا خلکو په اړه مثبت لید لري اوږد عمر به ولري. پنځم، په مثبت لوري کې د ذهن دوکه کول یوه د مسکا له ګټو څخه ده. کله چې مسکا کوئ او خپل بدن د خوشحالۍ په حالت کې میشت کوئ، ذهن ګمان کوي چې تاسو خوشحاله یاست او په پایله کې مني چې باید خوشحاله او له انرژي څخه ډک واوسئ. یو له تمرینونو څخه چې له دې موضوع څخه د خبرو په وسیله کولی شو ترسره کړو دا ده چې د اندېښنې او سټرس پر مهال د هندارې مخې ته ودرېږئ او لاسونه مو پرانیزئ. هندارې ته وګورئ او د 3 ثانیو لپاره خپل ځان ته مسکا وکړئ. که دا کار هره ورځ ترسره کوئ نو د وخت په تیریدو سره به ښه حس ولرئ. مسکا د ورځې په اوږدو کې د تمرکز او ځیرکتیا د ډیریدو سبب ګرځي او ذهن به مو د ستونزو د حل لپاره یو آزاده فضا پیدا کړي. شپږم، د نورو د اعتماد جلبول. کله چې تاسو نورو ته مسکا کوئ په عین حال کې کولی شئ د هغوی اعتماد هم جلب کړئ. خلک کولی شي د جبري او واقعي مسکا ترمنځ توپیر وکړي. له دې امله کله چې غواړئ د نورو اعتماد را جلب کړئ نو هڅه وکړئ چې په شونډو باندې واقعي مسکا ولرئ. اووم، د اړیکو په پیل کې د مسکا کولو اغیز. د بدني ژبې یو له ډیرو کارېدونکو وسیلو څخه مسکا کول دي. مسکا کول د اړیکو په پیل کې مقابل لوري ته دا حس ورکوي چې له هغه سره د اړیکو له ټینګښت څخه خوشحاله یاست. دا موضوع د دې سبب ګرځي چې مقابل لوری له تاسو سره صمیمیت او لیوالتیا پیدا کړي. همداراز دغه ټکی په یاد ولرئ چې تل لومړني چلندونه په حافظه کې پاتې کیږي. نو غوره ده چې په لومړي لید کې فرد په شونډو باندې مسکا ولري او خوشحاله تر سترګو شي.